دا یو ورور ډېر ښکلی سوال کړی دی وایي نن سبا دا خبره په د انټرنیټ ډېره چلیږي او خلک یو بل ته کوي چې دا کم خلک چې وایي حج او عمرو له روان دي او طوافونه کوي د کعبې که دوی طواف وکړي د غریبانانو د خوا و شانانو هلته به هم الله ومومي مطلب دا دی چې د دغې نه ښه دا دی چې څه وکړي صدقې وکړي نو دې خبرې باره کې ته څه وې الجواب دا خبره کول چې د حج او د عمرې په ځای باندې ته د غریب طواف ولې نه کړې غریب کور له ولې نه ورځي دا خبره حق هم ده دا خبره باطل هم ده لکه نه به ډایرکټ په دې باندې دا خبره ټاپه لګوي چې هو بلکل بلکل صحیح ده ځکه چې دې کې علمانیان لا دینیان چې کومو خلکو د دین سره نه لګي هغوی دا قسمه خبرې راویستي د دیندارۍ د ختمولو لپاره او د عبادتو د ختمولو لپاره او نه به ډایرکټ وایي چې او جي دا بلکل غلطه ده نو کله غلط هم کیدی شي او کله صحیح هم کیدی شي صحیح کیدی شي داسې دا خبره صحیح ده چې د غریبانانو خواته ورشه هلته به الله ومومي مطلب دا دی چې هلته به د الله رضا ومومي هلته به د الله محبت ومومي هلته به ثواب ومومي دې باره کې یو حدیث دی مشهور حدیث دی ملګرو ذهن کې به یې په صحیح مسلم کې شتي د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله به د قیامت په ورځ وایي چې یبن آدم ای د آدم بچیا مرضت فلم تعودني زه بیمار شوم ته زما تپوس نه راغلی الله به وایي زه بیمار شوم ته بیمار پرسۍ له نه راغلی هغه به یا ربي کیف اعودک وانت رب العالمین زه به څنګه ستا بیمار پرسۍ له درغلی ته رب العالمین په تاسو بیماري نه راځي الله ورته اما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده ولې ته ته پته نشته چې زما پلانی بنده بیمار شو ته تپوس نه یې ورغلی أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده که ته هلته تللی وې او د هغه تپوس ته ورغلی وې نو زه به دې هلته موندلی وې الله ورته وایي زه به دې هلته موندلی وی بیا به ورته الله وایي چې ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ما د نه خوراک غوښتلی او تا رانه کړو ورته وایي الله تعالی خوراک څنګه درکړه ته خو رب العالمین وی اما علمت انه استطعمك عبدي فلان زما یو بنده تا ته ویلي چې زه غریب یم خوراک راکه تا نه ورکړی که چېرته تا هغه له خوراک ورکړی وې لوجدت ذلك عندي هغه به زما په خوا کې موندلی وې بیا به ورته ای د آدم بچیه استسقيتك فلم تسقني ما دنا اوبه غوښتلې وې تا نه یې راکړې ابو ته الله تعالی څنګه اوبه درکړم ته خو رب العالمین واستسقاك عبدي فلان فلاني بنده زما تا نه اوبه غوښتلې محتاج ضرورت یې ورته ولنۍ ورکړې اما انك لو سقيته که تا چېرته هغه له اوبه ورکړی وې که نه وجدت ذلك عندي هغه به دې زما سره موندلی که چېرته د دې ورور دا مطلب وي چې غریبانانو سره ښه کوه الله به ومومي او دا مقصد یي نو بیا دا خبره څه ده او صحیح خبره صرف حج او عمره خو نه ده که نه که حج او عمرې سره سره د غریبانانو تپوس هم کوه د فقیرانو تپوس هم کوه د یتیمانانو د کونډو تپوس کوه د غریبانانو خلکو تپوس د کمزورو تپوس کو الله به ومومي صحیح خبره دویم دا خبره باطله ده که چېرته په دې نیت ویلی کېږي چې د خلک د عبادت کم کړي چې شریعت ویلي دی وایي زیاتې کوئ لکه اوس شریعت موږ ته دا ویلی چې حج او عمره کوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې د یوې عمرې نه د بلې عمرې پورې په منځ کې چې څومره فاصله ده د ګناهونه به دې بخلی کېږي د یو حج نه د بله پورې منځ کې چې څومره فاصله ده د ګناهونه بخلی کېږي والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه او حج جزا څه ده جنت دی پیغمبر دا خبره ولې کوي چې ډېرې کوئ دا عبادت څه کوئ
ډېر کوئ. نو نن سبا علمانیانو او بېدینه خلکو دا خبره راویستې ده، وایي دا په دې حج څومره پیسې لګي، ستا په دې عمره وایي څو لګي، وایي عمرې له چې روان یې او حج له چې روان یې. چېرته دا تپوس خو وکړه که نه، راشه کښېنه ما سره، زه درته ښیم. په ملیونونو، په اربونو کربونو ریالونه، روپۍ، ډالري مسلمانان لګوي هر کال په چکرو باندې. یو ورځ دا ونه وایي چې دا پیسې بندې کوي چې غریبانو تپوس وکړو. خو صرف حج عمره مخې ته ده. په اربونو کربونو پیسې په لوبو کې، په لهو لعب کې لګي. یو ورځ چا ونه وایي چې دا پیسې نورې مه لګوئ، غریبانو له یې ورکوئ. څومره پیسې مسلمانان په اسراف کې لګوي. یو کپړې ته ضرورت نشته علي، یو ډوډۍ ته ضرورت نشته علي، یو شي ته کور کې ضرورت نشته علي. کورونه غټ غټ جوړوه، بنګلې غټې غټې جوړوه، او غټ ګاډي ډېر شی راله، او یو شی او بل شي. چا یو ورځ ونه وایي چې دا اسراف مه کوئ، د خپل ګاونډي تپوس هم وکړه که نه. خو چې کله د حج او د عمرې مسله راشي نو حاجي د دې ګاونډي تپوس هم وکړه، نو په حج باندې څو لګي؟ حج باندې خو 2-3 لکه روپۍ لګي. په چکرو دې څومره وی ولګولې، په عیش او عشرت دې څومره ولګولې. یو ورځ دې ونه وایي چې دا پیسې لګي کنټرول کړي، د غریبانو پکې تپوس وکړه. نو که په دې نیت وي نو بیا دا خبره څه ده؟ باطله. موږ به داسې وایو چې دا عبادات راجمع کېدی شي که د چا طاقت وي، دا دې هم کوي دغه دې هم کوي. او کله به داسې کېږي مصلحت ته به ګوري. لکه اوس یو سړی دی فرضي حجي کړی دی، فرضي عمره کړې ده، او بیا یو غریب او محتاج په خپلوانو کې یا ګاونډیانو کې یو کس ورته چا وکړو او غریب ته ډېر ضرورت دی، نو داسې ټیم کې مصلحت ته به ګوري. که مصلحت دی کي چې دې غریب سره ښه وکړي، حج عمره پرېږدي، نو هېڅ خبره نه، حج عمره دې پرېږدي، دغه دې مخکې کړي. مقصد زما د خبرې دا و، د وروروي ته دې جملې مبارکې سوې، نو زه یم چې دا جمله، دا وینا نه به ورته ډایرک ښه وایو او نه به ورته ډایرک بده وایو، بلکې د دې به تفصیل کوو. والله اعلم.